Welcome to Zarno Shahab Official. نن دپاره مضمون غزل استاد زرنو شهاب. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د دې چینل له به تاسو د پښتو ادب په مختلفو اصنافو باندې خبرې اترې اورئ. د ادب په حواله به مختلف موضوعات موږ ستاسو سره شریکوو. نن زموږ موضوع ده پښتو غزل. د غزل معنا ده د صنف نازک سره یا د ښکلو خلکو سره خبرې اترې کول. غزل د ادب یو داسې سمت دی چې دا په ډېرو ژبو خپل کړی دی. پښتو ته غزل د پارسی په لاره باندې راغلی دی. د غزل وړومبی دوه مصرې به هم قافیه وي. د غزل وړومبي شعر ته مطلب ویلی شي او اخري شعر ته یې مونږه مقطع وایو. غزل جدید غزل بیا ډېر زیات ریاضت، کړاو او زیار غواړي، ځکه چې په غزل کې هغه مضامین ځایول پکار دي کم چې د وخت سره عین مطابق وي. لکه شمس القمر اندیش وایي ملګرو مونږ د کار سړی کړو غزل. په روایتي غزل کې به صرف د حسن عشق خبرې وي، د زلفو شونډو خبرې وي پکې. خو اوس غزل خپل موضوعات بالکل بدل کړي دي. په غزل کې انقلابي خیالات، د کونډو رنډو مسلې، د غربت، داسې نور ترقي پسند خیالات غزل ته راننوتي دي. د غزل خاصیت دا دی چې د دې هر شعر به ځان له مضمون لري. په هر شعر کې به جدا جدا مضمون وي. د غزل د ټولو نه غټ خاصیت دا پکار دی چې په دې کې ابلاغ وي. د ابلاغ مطلب دا دی چې په آسان ټکو کې خپل پیغام بل ته رسول. مولانا الطاف حسین حالي په خپل کتاب مقدمه شعر و شاعري کې په دې خبره زور ورکړی دی چې شعر دې په آسانو نه په آسان ټکي کې وړاندې کړی شي، ټکو کې وړاندې کړی شي. لکه د غالب د اردو شاعر غالب مثال بوالو، هغه چې هر کله هغه وی دل میرا سوزے نہا سے بے محابہ جل گیا، آتش خاموش کی مانند گویا جل گیا. دا هغه ورته وی چې غالب به ډېر مشکل الفاظ په خپله شاعرۍ کې استعمالول، نو غالب لا دونه شهرت نه و موندلی. او هر کله چې غالب خپله شاعري په اسانو لفظونو کې شروع کړه او دا یې ووی چې خیابا ارم دیکھتے ہیں جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. دغسې که مونږ د پښتو ادب مثال واخلو، نو د رحمان بابا په مقابله کې خوشحال خان خټک ډېر لوی شاعر دی. د هغو په شاعرۍ کې چې کوم موضوعات دي، د هغو په شاعرۍ کې چې کوم سنتونه دي، نو هغه ډېر زیات دي. هغو ډېر اوچت مضامین څېړلي دي، ډېر اوچت خیالات یې څرګند کړي دي، ډېر زیات شعرونه یې لیکلي، ډېر کتابونه یې لیکلي. خو د خوشحال خان بابا په نسبت په عوامو کې رحمان بابا ډېر مقبول دی. د هغې وجه صرف دا ده چې د رحمان بابا په شاعرۍ کې ابلاغ موجود دی. هغه د اولس سره د اولس په ژبه خبرې کړي دي، آسان لفظونه او آسان ټکي استعمال کړي دي. ګرانې مسلې په آسانو لفظونو کې خلکو ته وړاندې کړي دي. لکه چې هغه وایي هم نغمې کاندي هم رقص که هم خاندي. رحمان بابا وایي هم نغمې کاندي هم رقص که هم خاندي. د رحمان په شعر ترکي د باګرام او په غزل کې خو دوه بیته انتخاب وي. د رحمان تمام غزل د انتخاب، نو لکه چې دا ادراک رحمان بابا ته پخپله هم شوی و، ځکه چې هغو د آسانو نه په آسانو ټکو کې خپل پیغام وړاندې کړی دی. د غزل بابا حمزه شینواري وایي حمزه هر څوک کو آینه د لطافت وي غزل،
حمزه هر څوک آینه د لطافت وی غزل ستا به پیغام ستا به هنر د پیغام دا وي چې ساده کړې ژبه. مطلب دا دی چې په ساده ژبه کې شعر ویل پکار دی او بیا خاص کر په داسې ساده ژبه کې چې هغه هر ذهن او ال سړی قبول کی. د غزل وړاندې شاعر اکبر زمیندار وی یادېږي. د اکبر زمیندار نه راواخله تر دې دمه ډېرو شاعرانو غزل لیکي او بیا نن سبا خو پښتو غزل د ترقۍ معراج ته رسېدلې دی. هر قسم مضامین له زیور کړي په خپل لمن کې غزل هر قسم مضامین رانغښتي دي، خصوصا انقلابي خیالات او انقلابي خبرې، د اولس خبرې، د اولس مسلې، د دنیا مسلې ټولې غزل په خپل لمن کې رانغښتي دي. غزل په موسیقۍ سره هم ویلی شي، ځکه چې د غزل دپاره موسیقي چې کوم دی نو دا ډېره زیاته ضروري ده او چې هر کله غزل د موسیقۍ آهنګ واخلي نو د دې ښایست یو په دوه شي، د دې په معنی کې نور هم مطلبونه پیدا شي او خلک ته چې کوم دی نو خوند پورته کړي. حمزه شینواري موجوده دور کې د غزل بابا ګڼلی شي، خو پات شوی دی، خو نور هم داسې شاعران شته زموږ په دې خاوره باندې ژوند کوي چې هغوی ډېر ښکلې ښکلې غزلې لیکلي دي. د روښاني په روښاني دور کې روښاني شاعرانو غزل ډېر لرې مقام ته ورسو او بیا چې هر کله خدایي خدمتګار تاریخ شروع شو نو هغې شاعر پښتو شاعرۍ ته او پښتو غزل ته نوې وده او ځلا چې کوم دی ورکړله او ډېر غزلګو شاعران په دې خاوره باندې پیدا شو چې هغوی د قلم په څوکه او د غزل په ژبه د قام مسلې بیانوي، د قام مسلې موږ ته راوړاندې کوي او د قام د اصلاح کوشش چې کوم دی نو کوي. ځکه چې نن سبا جدید دور دی او په دې جدید دور کې د قام د اصلاح دپاره، د قام د پرمختګ دپاره، د وطن دپاره شاعري کول دا ډېره ضروري خبره ده چې قام د خپل مسلو نه خبر شي، چې د قام خپل مسلو طرف توجه کړي او د دې وطن په ترقۍ کې خپل مثبت کردار ادا کړي. نو دا به ډېره زیاته چې کوم دی نو ښه خبرې. ایوب صابر وایي چې یو ساس کې وینه اوسه سوم شعر کې زمانې زما نقصان ته خو پام وکړه. نو دا شاعر یو ساس کې سسۍ او شعرونه چې کوم دی لیکي تاسو ته وړاندې کوي. بل ځای کې ایوب صابر وایي خدای ګواه هغه ډوپټۍ مې خوښې نه دي چې د کومو پرچمونه نه جوړیږي. او رحمت شاه صاحب وایي ستا دا د رحمت شاه صاحب د غزل شعرونه دي، ستاسو پورې زلفې زما وچې شونډې د دې وطن د غریبۍ. د غزل په هکله که د چا څه سوال وي نو کمنټس کې کولی شئ.